په پیل کې د خبرونو سرټکي د 218 عمري قل اردو له مسؤلینو سره د امیر المؤمنین کتنه. په میدان وردګ ولایت کې د 800,000 ډالرو په ارزښت د یوې لویې یتیمخانې جوړول او له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د بغداد او واشنګټن ترمنځ هوکړه. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1402 کال د وږي 19مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان اسلامي امارات زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د دغه وزارت اړوند د 218 عمري قل اردو له مسؤلینو، مجاهدینو او یو شمیر علماو، مخورو او معلولینو سره کتلي دي. د یاد وزارت په وینا علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله په دې کتنه کې پر یووالي، اخلاص، تقوا او اطاعت ټینګار کړی او ویلي دي چې یووالی به ستاسو د پرمختګ او بریالیتوب سبب سي. د اسلامي امارات زعیم د غراض مسؤلینو او مجاهدینو ته د شي حکومتولي په برخه کې اړینې سپارښتنې کړي دي. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت لوی ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال د هیواد په کچه 4,000 تشویقي، مناسبتي او رسمي سیالۍ ترسره شوي دي. د دوی په وینا د تیر یو کال په ترڅ کې د هیواد ورزشکارانو په 98 بهرنیو سیالیو کې برخه اخیستې او د سرو زرو 22، د سپینو زرو 10 او د برونزو 40 میډالونه په ګډون ټول 92 میډالونه ګټلي دي. دوی زیاته کړه د آسیایي اولمپیک په سیالۍ کې د 5 میډالونو ګټل، د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته لاره موندل، د کافا په ټورنمنټ کې د فوټبال د 19 کلنو ملي لوبډلو اتلولي او د جیدو په سیالۍ کې د تکواندو د ملي لوبډلې اتلولي، د اولمپیک ملي کمیټې د بدني روزنې او سپورت په برخه کې په تیر کال کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په یو بل خبر کې د میدان وردګ څخه د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه ولایت کې د 800,000 ډالرو په ارزښت د یوه عصري یتیمخانې د بنسټ ډبره د چارو د ادارې د عمومي رئیس او د میدان وردګ د والي په حضور کې کېښودل سوه. د دغه دفتر لخوا په خپره سوي خبرپاڼه کې راغلي چې دغه یتیمخانه به د دولتي مسؤلینو او ځینې پانګوالو په مالي مرسته په 8 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې په یو وخت کې به د 800 یتیمانو د اوسېدو ظرفیت ولري. او په پای کې رویټرز خبري اژانس د عراقي او امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه دواړه هیوادونه له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړې ته رسېدلي دي. د دغې هوکړې له مخې به د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ په 2025 کال کې پیل سي او 2024 کال تر پایه به په بشپړه توګه له عراق څخه ووځي. اوس مهال شاوخوا 2500 امریکایي سرتیر عراق کې مشت دي. قدرمنو لیدونکو مننه. تاسو کولی سئ د اروج بیلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چلند.